بسم الله الرحمن الرحیم. زه ستاسو ورور نجیب الله شینواری شینواری سپیکس نه ډېر سلامونه مې ومنئ دوستانو. دا زمونږ افیشل پاڼه شینواری سپیکس لایو ورسره لیکلي د نجیب الله شینواری اصلي پاڼه، هغه بله پاڼه شینواری سپیکس د نجیب الله شینواری کرکټ تبصرې هم زما ده. نو شروعات به یې کوو. یو مو مینه، یو مو وینه، یو عزت، یو مو غیرت دی، هسې مسوځه رقیبه، یو مو فکر، یو نظر دی. نو ټول افغان غیر ولسته، ټولو پښتنو ته د نړۍ هر ګوټ کې دی ډیر ډیر مبارک شي. هغه موږ چې وایي که نه د احمدشاه بابا او میرویس خان نیکه د لمسیانو غوندې لوبه، هغه همداسې پکار ده. نو یو ډیره ښایسته بهترینه لوبه وشوه. دوستان کله کله ګیره کوي هغه تیر ځله افغانستان ګټلې وه، نو ما ورباندې وړه ویډیو کړې وه او اوږده ویډیو نه وه شوې. ګورئ داسې دی ښه، تیر ځله لوبه کې هم بیټینګ بهترین، هم بالینګ بهترین، هم فیلډینګ بهترین. نو دومره خبرو ځای پکې نه و. په هر ځای کې خبرې چې دی چې څومره هم ته مثبتې خبرې وکړې، خو یو ځای کې خو باید خبرې که نه. اوس یې مثلا بهترین لوبه دا خو راغونډېږي، نو هر ځای کې 20 منټه 25 منټه خبرې نه کېږي. نن به کوشش وکړو چې خبرې وکړو. زه به کوشش وکړم که څوک مې راخیستی شو هغه به هم راوالمه. خو شروعات کو افغانستان لومړی ټیم شو ماشاءالله په ایشیا کپ کې چې سوپر 4 ته لاړه. نو اوس به د راجا غوندې کلرې داسې ورته ناستې وای او دا نورو ته به ګورو چې څوک راځي نیکسټ سټیج ته. د افغانستان لپاره دا لوبه ګټل زوري وو. ما خو ورته ویلي وو چې کیسه به اسانه شي او هماغسې مو اسانه کړه. بنګالیان چې دي ښه پیټریاټیک دي، د کرکټ ډیر سخت مینوال دي، کراوډ یې هم ګورئ، خلک هم کوشش کوي زموږ غوندې چې د خپل وطن لپاره لوبه وګټي. مګر شارجه د دوبۍ یو ای دا پیچونه چې زموږ پلیران ورباندې ډیر کمفرټبل دي، لکه خوشحاله وي، ښه په راحت سره لوبه کوي. سپینران اوسه پورې په ټورنمنټ کې دا کوم میچونه چې شوي دي کې دواړو کې فاست بالران مین اف دی میچ شوي، خو د افغانستان سپینران ته لوبې نه ایستی نشي. دا د دنیا ټاپ کوالټي سپینران دي. راشد مجیب صاحب 4 اوورو کې 14 رنزې ورکړې، 3 وکټې واخیستې. راشد خان 4 اوور کې 22 رنزې، 3 وکټې واخیستې. باقي عظمت الله عمرزي صاحب چې دی هغه زما په نظر هغه اخري اوور یې ښه بهترین وکړه، ځکه چې که هغې کې 20 رنزې ورکړې وای نو بنګلادیش ته دغه یو قسم ته کانفیډنس ورته، نو دا ټارګټ چې دی سخت کېده. نو بهترین بالینګ اوورال ښه افرټ وشو. په بالینګ کې زما په نظر باندې ما خو ګوره مخکې هم تاسو ته پرون ویلیو په ویډیو کې تاسو کتای شئ چې نوین الحق صاحب چې دی زما په نظر باندې دا دغه نه دی په دې پیچونو په دې دغه باندې هغسې افیکټیو نه دی. اخري اورونو کې هم هغسې بالینګ نشي کولی، سپیډ هم داسې نشته. نو کیریان کول چې دي مخکې سوپر 4 کې نو افغانستان ټیم که غواړي چې مثلا نوین الحق ولوبوي، زما په نظر نوین الحق ته لري کې کریم جنت چې دوی لوبوي دا عظمت الله عمرزی دی، دا 4 اووره سره یو ځای وکړي یا 15-16 دغه هم کیدی شي. او د دې په ځای نمبر 4 پوزیشن کې یا دغه حشمت الله شهیدي ولوبئ او یا دغه سمی شینواره یا عثمان غنی دی یو کې چې هر یو راځي دا د دوی خوښه، نو دا به د افغانستان دا بیټینګ لاین اپ چې دا نورم مضبوط کړي. موږ یو د کرکټ چې څنګه اولنی اننګز وشو، بنگلادیش 130 ټارګټ ورکړ، نو هغه 1 منټ ریلز چې دی په فیسبوک کې هغه مې کړی و. هغې کې مې ویلي چې ابراهیم زادران چې دی دا به ډېر مهم وي. ابراهیم زادران باید، او د پاکستان یو چینل هم د سټار نیوز هغوی ما سره مرکه کوله، هغوی ته هم ویلو چې ابراهیم زادران باید دا اننګز ونیسي، هولډ یې کړي. T20 کرکټ کې ګوره بنګلادیش شی کوي، پاور پلی کې 3 وکټې لاړي، چې 3 وکټې ستا لاړې شي پریشر در باندې راشي، ډیپ کېږي، خرابېږي، هغه په کوم دغه چې روانې سټراټیجي باندې هغې باندې نشي تللی. نو دې د خاطره ګوره ګربز صاحب چې دی هغه مونږ کله کله ګوره مونږ نیوکې کوو، مګر زما خاص دا چمچي او چاپلوسان چې دا زما ډېر بدې راځي، ځکه دا د عقل نه کار نه اخلي، احساساتو په ځای فضول راځي. نو فکر کوئ زموږ دلته هېڅوک هم دشمن نشته، دا ټول زموږ د افغانستان لوبغاړي دي چې په تا څومره ګران دي په ما زیات ګران دي او کم به نه، او دا ضرورت نور نشته چې په دې مونږ زیاتې خبرې وکړو. که دې پیش ته راځي موږ به نیوکه کوو، مونږ به هر څه په طریقه کوو. نو مخکې چې مونږ پې کومې نیوکې کولې هغه ولې په اول بال باندې به داسې شو شاټ وال کوشش کوي ښکته مخکې وروسته کېده. نو ګوره
یو خو د کرکټ لیګ زی هغه لیګ بیل شی دی هغه کې تا زیاتې موقع په لاس درځي اته ګیمه لس ګیمه کته چې کله افغانستان د لپاره لوبي کوي ډیر لیمیټډ اپورچونټي ډیر کمې موقع نو د خاطر دا هغه شینه باید سړی ونه کې دلته اول باید خپ کلار 15 شپږ بالا و بالا ته بالا دا وਹੀ چې د آی سیټ ته سیټ شي لکه نن چې نجیب الله زادران وکړه راغې اول 15 بالونو باندې لکه چې ورنځي او کداغه شی نو یو ځل چې لکستا آی او هغه فینیشر دی هغه د پاره لس بالونو ضرورت نشته رمان الله ګوربز به لس بالونو وي هغه روستا سټرایک واخلي د نجیب الله زادران غوندي پلیئر چې شپږ وات بالونو وي هغه فینیشر دی هغه چانسز اخیستای شي نو دغه شی موږ ګوربز سره یو او نن هم ګوره لوبه هغه سی ونه کړه مګر خپل برخه کوشش کاو سره دی محمد الله یو کیچ ډراپ هم کو د مګر هغه اپورچونټی نه موقع و نه خستا نو هر وخت به داسې نه چې ستا زون کې به خلک تا ته بال درکوي او ته به یې وهې کله کله اوس د مخکې میچونه چې را روان دي همدغسې سپینران به در باندې خلک اپلای کوي نو چې کوم د شارټ بال نه سپینر دپاره هغه به سنګل ډبل اخلي او سټم سو زه د دې ډېر غټ طرفدار یم چې همیشه سپینر زه چې ما چې خپل هم بیټینګ کاهو نو سپین بالینګ پسې به بار راوتم زه تاسو ته یو طریقه ښیم هر څوک چې کله سپینر پلی کوي که نه د هغه لاس ته ګوري هغه چې کله فلایټ ورکوي بال ته دې وخت کې پسې راوځه پری میډیټیټډ کتا اول نه ذهن جوړ کړي چې زه به ورپسې راوځم نو که ستا زون کې بال در نه که بیا وکټو مخې ته لکه انضمام الحق غوندې راشه او سټاپ یې کا ایسار یې کاسم راوتلی ال بي ډبلیو ډېر ریئر چانس نو دغه د راوتو ټیکنیک دی ګوربز صاحب چانس واخیسته که لګېدلی وای شپږیزه به ټول به خوشحاله و که ونه لګېده نو سټمسو دا پکې راځي مګر از لانګ از انګریزان یې چې د پروسس از رایټ وای شوي نو ریزلټ په خپله دغه کېږي اټس ناټ اباوټ ریزلټ اټس اباوټ پروسس نو دا کوم طریقه کار چې په دې باندې روان انشاءالله نو زه غواړم چې د افغانستان دا کرکټ ټیم بل لیول ته لاړ شي او بل لیول ته به څنګه ځي همدغسې به ځي لکه دا اوس ګیمونه 2 ګیمه مو ګټل ګوره سریلانکا او بنګلادیش مو مات کړه د دنیا کرکټ په مونږ باندې نظر شو اوس به خلک مونږ سره کرکټ کوي همدغسې که انشاءالله ایشیا کپ مونږ وګټو فاینل ته وځو وګټو نو یو نیور نو لکه زمونږ به دنیا دا زمونږ دپاره زمونږ کرکټ دپاره ډیره مهمه ده ځکه بنګلادیش تیر 2 ځل فاینل ته وتلی و د ایشیا کپ نو زمونږ هم چانس ته زمونږ ټیم چې څنګه روان دی بل حضرت الله زازی صاحب ګوره بهترینه لوبه کوي ډیر دماغونه کاروي زما خو په همدغه شی ما زازی صاحب نه غوښته چې کله د شارټ بال نه اوس ښه اګریسیو پلیئر دی مګر کوشش یې وکړه چې سنګل ډبل وکټ ورنه کړي که زر وکټ یې ورکړی بنګلادیش غوندې په مونږ باندې پریشر راته حالات به بدل وای مګر کلار وکټ یې ور نه کړه ګیم یې کیری آن که دغسې سچویشن کې دغسې پکار دي اخره کې چې وخت راغی کوشش یې وکړه یو قسم ته شاټ یو سلاک سویپ یې واهه نو دا خپه دغسې شوه یو به یونس خان واهه او دا نور خلک هغه سویپ هغه خپرو باسي او بال داسې وهي نو دغه شی چې دی په دې باندې به انشاءالله کوچ سره دی به خپل هم نیټ کې کار وکړي باقي چې خلو به یې وکړه بې ځایه به وکټې نه ورکوي چیز به همدغسې ګایډ کوي ابراهیم زادران تر اخره پورې بریلینټ ودرېده ورسره نجیب الله زادران رووته او 18 بالونو کې تقریبا څومره 3 رنزې وکړې لوبه یې ورته وګټله نو یو کس پاتې شو په نمبر 4 کې محمد نبی صاحب آوټ اف فارم دی آوټ اف فارم سره چې دی دا سترګې دا چې ستا کله 15 نه عمر پورته شي ورو نظر د ډیب کېږي هغسې کار نه کوي نو محمد نبی صاحب چې دی عمر زیات دی ضرورت نشته چې په هغه باندې زه خبرې وکړم ځکه تر ورلډ کپه پورې به کیپټني او انشاءالله هغې نه بعد چې دی بیا به بل څوک دغه کېږي خو هیله ده دعا ورته کوئ لکه زه خو یم که نه چې کرکټ ټیکنیکل لوبه ده اسټرالیا ته هېڅوک هم دعا نه کوي مګر ورلډ کپ ګټي ویسټ انډیزیان خو دومره غټ چرسیان دي زموږ تره زامن پوه شوې که نه چې هغوی ته هېڅوک هم دعا مانه کوي مګر د T20 ورلډ کپونه یې ګټلي دي نو دا کرکټ چې دا ټیکنیکل لوبه ده دا هینډلینګ پریشر ته پریشر څنګه هینډل کوي د هغې لوبه چې هغه څوک وکړي هغه یې ګټي مګر بیا هم محمد نبی صاحب ته دعا کوئ د افغانستان کرکټ لوبه کې صرف ګټل نه دي نن لوبه کې ګوره سچویشن چې راغی پریشر سچویشن و زموږ دا لوبغاړي چې دي نور لوبغاړي همداسې ټیم کې دا یو ټیم ته یو کانفیډنس ورکوي حوصله یا دا ورکوي چې دا ټیم مثلا هر وخت داسې سچویشن راځي مونږ یاره تیر ځل هم لوبې چیس کړي دي دې ځل هم چیس کولی شو تقریبا داسې و چې یو وخت کې په 2 بالونو 15 سمثینګ رنزې په کار وي او په 14 بالونو باندې تقریبا 10 ته اوور ریټ رسېدلی و مګر پینیک نه و مګر چې یو ځل یې راکېښوده ور باندې
نورورا مستفزر چې په هغه باندې خو او محمد سیف الدین باندې هغه نجیب الله زادران یو شاټ و خدای ورته څنګه شاټ باونسر او هوا کې داسې ورته ټوپ و خو هغه ځنه شاته دا زبردست شاټ دی ګوره ټي 20 کې هم دا شینه په کار راځي دا بس مش شینوارو کې کله کله خلکو هغه چې په دغه باندې لوبه کوله په دې غونډې او په دغه باندې هغه کې هم الکان هم داسې ټوپ واه بر اټ پیر اف شپږ رنز راغلي او هم دغه سي په ټي 20 کې نو یو بل قسم کرکټ راووته امین بل قسم شاټ راووته دې ته بوس کرکټران چې دا د کرکټ کامنټیټر دا به ورته نوم چاري او خوخي مګر زما په نظر باندې امدغه اپروچ بهترین گیم را کاغه تر اخیره پورې چې څومره گیم راته زموږ وکټ ډیری بنگلاديش باندې پریشر ډیرو او زموږ مینوال چې دا به انډر پریشر وو زما رور زما پلار چې دی هغه په کرکټ نه پوي یو نه کرکټ ګوري ښه او زموږ مور هغه هم کرکټ ته ناستو هغه هم کرکټ کوته نو ګوره دا زموږ یو مینه ده موږ ته خوند راکوي چې دا زموږ هیواد چې دی دا په دنیا کې ځلیږي دا په ښه شینو کې وځلیږي دا نور د دې جنگ او د دې دغه نه جدال او د دې نفرتونو نه راوځي ځکه موږ تاسو نفرت په ماته څه راشي یو څو کنځلې به وکړي په کیسه کې منو 500 کړي ته به یو 500 شي زرو کړي ته به یو زرو یو شي مګر ستاده پاره یو چې نفرت پاله چې دی دا پرمختګ نه کوي دا ترقی نه کوي الته په پښتانه چې دی په پښتونخوا کې د پنجاب او د سند د تسلط او نور خلکو لاندې مش به د شمال د خلکو لکه واړه خلک دي درته راشي افغان نیستم په کیسه کې دیم نه دي څه ورته ویل هم نشي په پارلمان کې هم درته بل ځکه درته څه ورته ویل نشي بیا ورته برادر مستی زمون کنزلمار چې کله دغه سره فارسیوان فروتان سره یوځای شي برادر ورته کې دغه ورته کې خپل پښتنو ته کنزل کې سم ګولټیر سپیسان نه جوړ کړي نو عقل نه کار واخلي پښتانه دا کار کوي موږ د خلکو ته مدونه وشرمول چې خلک وس ګوري چې دا څه چل دی او یو بل شم در یادوم په دې براډکاسټ کې لیکلي دي چې دلته تاسو هغه سټارز را لګلای شي سټارز مرا لګي دا غریب خلکو ته لګي دا هر براډکاسټ کې دا فیسبوک خپل د ځانه دا میسج اچي ښه الحمدلله الله پاک هر سره کړی ضرورت نشته خو تاسو مینی محبت تاسو کامنټ ټول نه دینه یو جهان مننه نو رازو نفرت پرې دی مینی محبت ته کشور کې همداسې به ان شاء الله کرکټ همداسې لوبه ده خپل ټیم چې زمونږ ټیم یې ګټي پاکستان سره زمونږ لوبه راځي هندوستان سره راځي چې زمونږ ټیم یې ګټي زه په خوشاله کېږم د بل هغه بیا د دې ما په کونه ټیزه چول نه دی په کار د بل په اجره باندې خاني مکوي د هندوستان یا د بل چا دغه ته مخشاله کېږي دا غي په ځای کرکټ دسه ګوره کلار ورته ناسوسه چیرې خشاټ بابر اعظم واه خشاټ روهیت شرما واه دغه سر روان وسی چې کرکټ نه خوند واخلي مګر کته چې اوه نو بیا به اسی په زل انډر پریشر خچ دوانه وګټی کو بیلز مشته خو څه پیدا نه راکې خو زه په پاکستان په ټیم باندې په دې خوشاله کېږم چې پښتونخوا کې زما تقریبا 40 میلیونه یا زیات پښتانه دي نو زما ورونه دي زما خلک دی هغه چې خوشاله کېږي دا غوي په خوشاله کېږم نور کرکټ ته زه کرکټ غوندي ګورم په کیسه کې نه یم چې څوک یې بیرې څوک وګټي خو صرف دا غوي په خوشاله کېږم هغه د وجه زه د پاکستان ټیم سپورټ کوم ستاسو خپل خوخه ده څوک د هندستان سپورټ کوي څوک د بنگلاديش سپورټ کوي همدغه بنگلاديش کو سره وته یا سریلانکا چې مونږ و دا به سپورټ کوي یا به بل ټیم انګلند استرالیا به سپورټ کوي دا هغه ستا کار دی هغه هیڅ مشکل نشته مګر د کرکټ اخلاق او دایره کې دنه نو هغه شی به موږ د خاطر راځو تاسو سره کرکټ نظر شریکو موږ دلته امریکا دا تاسو ته بدا چې نوې ماجرین راغلي دا خو به خد در په در خوري په سری ټینشن کې به ورته معلومات سره دي چې دوی کرای نه چې دی حکومت ورکوي مفت ورته ارڅ دغه کیږي مګر امریکا کې هر سړی مصروف ای کار روزګار کوي موږ راځو وخت وباسو د کرکټ مینوالو سره د خپل د کرکټ نظر شیر کوو ولی موږ غواړو تاسو خوشاله شئ ستاسو د پاره لګیایو مګر نفرتونه چې دا د وجه ما بعض وخت سره ویډیوګانې کولینا مګر وس الحمدلله ډیرو خلکو میسیجونه کړي ګوره ستاسو د میسنجر کې زه میسیجونه چک کوم زیاتره وخت یو 2-3 ورځې براکوي کله رانهیر شي مصروف شم مګر ستاسو د مینې محبت ستاسو پیغامونو نه یو جهان مننه د زړه نه تاسو نه مننه کوم ان شاء الله موږ به مینه محبت ویشو نفرت پال د نفرت ویشي افغانستان سوپر 4 ته لاړ یو ځل بیا ډیر مبارک شه نور پکې داسې خاص خبرې نشته ما ورته وی باقی به ان شاء الله بیا دغه پاکستان لوبه را روانه ده په هغې په اړه بر سره خپل نظر بیا شریک کم سبا د هندوستان او د هانګ کانګ لوبه ده هندوستان به زما په نظر باندې په هانګ کانګ باندې مزي وکړي مګر هانګ کانګ
چې دی هغه به غواړي چې خپل پوینټ پروف کړي. دوبۍ یو ای ته ماتې ورکړه په کوالیفایر کې، سنگاپور او کویت یې وواهه، نو هغوی به زیاته خواري کوي او هندوستان چې دی هغه به کوشش کوي چې مزې چرچې پې وکړي. لکه هغه ښه زړه د خلاصه هر سړی چې راځي شپږیزې وي. یو شی چې د هندوستان په ټیم کې ما غوښته اویش خان په ځای عمران ملک به بهترین 150 15 په یاره هر کله چې بالر سپیډ 115 40 نه پورته ولي کنه خلک ټي وي کې وګوره اسې د زړه خوشحاله شي. نو دغسې بالران زموږ په کار دي، افغانستان ټیم کې مم په کار دي، نورو ټیمونو کې چې کرکټ نه خوند واخلو په کرکټ به خبرې کوو. او بل یو بل کامنټ کې چې څوک کنځلې ولیکي تاسې نه هیله کوم تاسې ورته کنځلې بیرته ملیکئ. یو کس و څوک د احمدزي په نوم خدای دې د غر کو پرک نه کړي راغله او د پاکستان جنډې سره ته سپي یا غلط شی لیږه، هغوی د افغانستان بیرغ سره درته درولېږل نو یخ یې کړي. نو دا شی زما په کامنټونو کې مه کوئ ځکه چې زه کنځلمار بلاک کوم، مګر که تا ورته دوباره تا کنځلې کړي زما دفاع دپاره تام بلاک کوم، ځکه زه خپله دفاع خپله کولی شم. مګر چې زه چاته کنځلې نه کومه نو د هیچا حق نشته چې چاته کنځلې وکړي، ځکه موږ د دې خلاف یو. موږ د مینې محبت خلک یو او اخره کې به موږ ګټو، نفرت پال به بیلی انشاءالله، ځکه الله پاک چې المحب ذات دی، الله پاک د مینې محبت ذات دی. نو هیله ده چې هر ورځ زما لایف کې شاید یو کس دوه کسان د نفرتونو نه راوړيږي، دا به په کال کې په تقریبا داسې چې 200-300 کسان به، او دا 200-300 همداسې نور خلک، هر یو کس چې 2-3 یو کس بل راړی دا به په کلونو کې په میلیونونو انسانان شي. نو دا زموږ میشن دی. باقي د افغانستان او پاکستان سیاست او دا شینه به رواني، خدای دې وکړي چې هر څه ښه شي، خو کرکټ نه د کرکټ غوندې خوند اخلئ. ستاسې ټولو د کتلو نه شیر کولو نه یو جهان منه. دا 800-900 کسان لایف کې ناست یاستئ، هر یو سړی وخت ورکوئ، هر یو سړی کامنټ کوئ. زما چې په طبع کې دی هر یو به مه لایک کولی، جواب به مه درکولی، خو هغه نه کېږي. څومره چې زما د وسه کېږي په ریلز کې زه ستاسې کامنټونه لایک کوم، چې لایک کوم یا زړه در کوم، د دې مطلب دا دی چې ما وکوته یو جهان مننه. او کله چې بعضې وخت کې لیکنه هم درته کوم، بعضې یو ورور لیکلي د مشر ورور غوندې راباندې ګران نو هغه ته ما به خامخا لیکنه کړې وای. یو بل ورور میسج کا چې شینواری صاحب که ستا عمر کمی الله پاک ته لزما عمر درکړي. ما ورته یو جهان مننه وروره، عمر چې دی د الله ورکړه ده، چې هر څونه الله راکړې په حیا عزت کې، د اسلام په چوکاټ کې، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیروان په دغه کې دی راباندې تیر کی. باقي چې دنیا دونه ښایسته ده، هغه دنیا د دین هم زیاته ښایسته ده. کائنات چې دومره ښایسته دی، د کائنات مالک به څونه ښایسته وي. زموږ مور چې موږ نه پرېږدي چې دوزخ ته لاړ شو، نو چې هغه رب چې موږ سره 80 میندو نه زیاته مینه کوي، هغه چېرته موږ دغه کوي. نو انشاءالله ښه هغه پروا نه کوي، مګر ستا د مینې محبت نه یو جهان مننه. بعضې ورور یې زه تا ته په سعودي کې عمره کومه، نو الله پاک دې موږ ته انشاءالله خپله توفیق راکړي. اراده مې ده زه به خپله ځمه، مګر ستا د دغه نه د اخلاص نه ډېره مننه. په لوی الله مه سپارم. ستاسې ورور نجیب الله شینواری، شینواری سپیکس نه. خدای په امان. السلام علیکم.